دا د ربیع الاول میاشت ده. بل استاذ تپوس کړی چې د میلاد مولود شریف دا کول څنګه دي او د دې فایده څه ده، ولې خلک دا کوي؟ نو لومبۍ خبره خو دا یاد ساتل غواړي چې یاره میلاد وایي څه ته؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش ته میلاد النبی وایي صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په کوم کال کې، په کوم میاشت کې، په کوم ورځ باندې پیدا شو، کوم تاریخ باندې، نو دغې ته میلاد النبی وایي. لومبۍ خبره خو ځان سره دا یاد ساتل پکار دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش او د نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات په دې دواړو تاریخونو کې چې په دغه ورځ باندې کم تاریخ و، نو په دې کې اختلاف دی. په میاشت کې اختلاف نشته، په ورځ کې داسې اختلاف نشته، خو اختلاف په تاریخ کې دی چې په دغه ورځ تاریخ سو ډیټ ورځ کمه وه، دغه ورځې تاریخ کم تاریخ، په دې کې اختلاف دی. په دواړو کې، په پیدایش کې هم په وفات کې. او دا مسله هم ځان سره یاد ساتئ، کله چې یو مسله هغه د پخوان اختلافي را روانې، نو په هغې کې اختلاف ساتل د یو بل سره او په هغې جګړې کول، اختلاف خو به وي د قیامته پورې، او په هغې داسې اختلاف ساتل د یو بل سره چې د یو بل بېعزتۍ پکې وشي او یو بل ته سړی کافر ووایي، یو بل ته مشرک ووایي، نو دا خبرې زما په خیال چې دا مناسبه نه دي. بس یو څیز د مخکې نه اختلافي را روان دی، بس ټیک ته اختلافي دی. اوس داسې نه دي کول پکار چې یاره یو سړی دی هغه اختلافي مسلې په یو طرف باندې عمل وکړو او بل سړی هغه ته ابلیس ووایي او کافر ورته ووایي او مشرک ورته ووایي، او یو سړي د اختلاف په بل طرف عمل وکړو، نو دی بل نه دي پکار چې دی بل ته مشرک ووایي، کافر ووایي او غیر مسلم او ګمراه ورته ووایي. لکه هسې یو مثال تاسو له درکومه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه رفع الیدین ثابت هم دي او پرېښودل هم ته ثابت دي. صحابو رفع الیدین کړي هم دي او رفع الیدین یې پرېښي هم دي. صحیح ده؟ اوس که یو سړی رفع الیدین کوي او بل ورته وایي چې دا غلطه کوي، ته نه دا به ناروا کوي، د هغې وجه دا ده چې یو خو دا رفع الیدین دا د مستحبو او د نه مستحبو خبره ده، چې کومه طریقه مستحب ده، پرېښودل یې مستحب دي که کول یې مستحب دي، د ثواب مسله ده. یو مذهب دا وایي چې یاره پرېښودل مستحب دي، ثواب دی، بل وایي چې کول مستحب دي. اوس خامخا د هغې نه یو دوه پارټۍ او مسلکونه جوړ شو چې دا احناف دي او دا اهل حدیث دي، خپل منځ کې جدا بس یو جاخه هغه جوړه شوه، یو وایي زه په حقه یم، بل وایي زه په حقه یم. اوس دې کې د حق څه خبره ده او د باطل پکې څه خبره ده؟ اوس چې زه وایم چې دا رفع الیدین والا غلط کوي، نو دا خو زه صحابو ته غلط نسبت کوم، ځکه صحابو نه دي کړي څه. نو چې ته وایې دا رفع الیدین غلط څیز دی، نو صحابو ته دا ته ګویا چې غلط وی، او چې ته وایې دا پرېښودل د رفع الیدین غلط دي، نو دا خو ته هغه صحابو ته غلط وی کوم چې رفع الیدین پرېښي دي، که نه داسې نه ده؟ نو داسې اختلافي مسایل چې هغه د مخکې نه اختلافي را روان وي، نو په هغې کې یو بل سره چیړ کول، یو بل ته داسې غلط نسبتونه کول، دا زما په خیال مناسبه نه وي. نو خبره مې دا کوله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاریخ پیدایش او تاریخ وفات په هغې کې اختلاف دی. دا خو درسته ده چې یارو د ربیع الاول میاشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شوی او نبی علیہ السلام وفات شوی. اختلاف ته خلکو مختلف تاریخونه هغه ذکر کړي دي، خو په پیدایش کې اختلاف ډیر زیات دی په تاریخ پیدایش کې، او کوم چې تاریخ هغه د وفات ته نو په هغې کې تقریبا چې کم اختلاف دی هغه کم دی. لکه ډیر علما په دې طرف باندې د امت ډیر علما چې تقریبا 13 ربیع الاول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات دی. 13 ربیع الاول
او څه علما دا وایي چې یاره 12 ربیع الاول د نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات. خیر اختلافي مسله رااله علماو منځ کې د یو تحقیق ته د بل تحقیق ته. دین معلومیږي لکه امام طبری رحمت الله علیه، امام واقدی رحمت الله علیه، امام کلبی رحمت الله علیه، شیخ محمد بن یوسف الصالحی رحمت الله علیه، د ټول علماء کرام لیکلي دي چې یاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات ورځ هغه 12 ربیع الاول وه. په 12 ربیع الاول نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه وفات شوی. نو دا تاریخي اختلافات رااله او د دې نه وروسته بیا ډېر غټ اختلافات جوړ شو. نو دا خو هغه تاریخي مسله وه. خو یو بله مسله هغه دا چې یاره میلاد کول څنګه دي، دا یو ضروري مسله وه. ضروري مسله دا چې اوس دا یو ضروري مسله جوړه شوې ده چې حل شي. څه دومره ضروري نه وه خو د دې حل هغه ضروري شوی دی چې د اختلاف دومره اور کړی دی د معاشرې چې یو دوه مسلکونه هغې یو بل باندې کفر او د شرک فتوې لګوي چې یو وایي چا په 12 ربیع الاول پروګرام وکړو دا د نبي علیه السلام د وفات ورځ ده او په دې خوشحالي نه ده پکار، وایي دا ابلیس دی. او بل طرف ته هغه خلک چې هغه میلاد کوي، مولود شریف کوي، هغه وایي 12 ربیع الاول نبی علیه السلام پیدا شوی دی، مونږ خوشحالیږو. چې څوک نه خوشحالیږي هغه ته ابلیس او شیطان وایي. نو دواړو طرف ته یو بل ته څه وي، ابلیس وي، شیطان وي. حالانکه دا خبره خو دونه ضروري نه وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا شو په دې تاریخ، په دې پروګرام کول پکار دي، په دې نه دي پکار. چا پروګرام وکړو چا پروګرام ونه کړو. اوس په دې کې انسان دومره حد ته بل ورسوي چې یو بل ته ابلیس وایي. زما په خیال چې دا نامناسبه ده، داسې نه دي کول پکار. او تاسو ته ما وایي چې تاریخ هغه اختلافي دی. تاریخ ته وایي زما په خیال چې دا دواړه مسلکونه دا یو بل ته لاندې وتي دي. یو وایي په 12 ربیع الاول به کوم او بل وایي په 12 ربیع الاول خو نبی علیه السلام وفات شوی دی. یو وایي ته نبی علیه الصلاۃ والسلام په وفات خوشحالي کې ته ابلیس، یا بل وایي ته نبی علیه السلام د پیدایش په ورځ خفه کېږي ته ابلیس. نو یو لویه جاخته جوړه شو. حالانکه مسله دا ده چې د ډېرې مودې راسې زما علم ته چې کوم دلایل رااله، ما د دواړو مسلکونو کتابونه وکته. یو چې مولود شریف کول بدعت ته او ناروا دي، اول وایي چې دا کول پکار دی او دا ضروري دی چې څوک یې نه کوي هغه ابلیس دی. نو مختلف دلایل رااله، خو زما په خیال چې یاره د یو طرف دلایل هم هغه داسې نه دي چې هغه قابل عمل وي. انتهایی لاندې درجې والا دلایل، انتهایی کمزوري دلایل، او د ځان نه یو څیز ثابتول او د ځان نه یا په یو څیز باندې رد کول، نو دام زما په خیال چې دا څه مناسب نه دي. دواړه ډلې ته بیانوم او دي دلایل ته وایم، ډېر ښکلي دلایل دي. او زه کله نه کله دې دلایلو ته ګورم ماله خندا راځي په دې پسې. ځینې سړی دلیل وایي دا ماته پته نه لګي چې دا زه څه وایم. نه که حکم انکار کوي د هغې دلایل هم ډېر زیات کمزوري دي. او چې حکم هغه وایي چې مولود شریف په خامخا کې نه د هغې دلایل خو بلکل صفر دي. نو کم خلک چې ړومبې هغه خلک ذکر کوو کوم چې وایي مولود شریف کول دا ضروري دي، د هغې ډله ذکر کوو. هلکه ځان سره یو خبره یاد ساتئ، نه زه په هغې ډله کې یم چې په هغې مولود شریف کوي، نه زه د هغې خلکو طرفدار یم چې هغه د مولود شریف انکار کوي. خو زه صرف یو څیز پیش کومه، که د چا اړه وغوښته ویې منې، که چا اړه ونه غوښته چې د سره ونه منې، ضروري خو نه ده. زما هم یو سوچ دی، د هر چا خپل یو سوچ، بس زما هم پکې یو سوچ دی. هغه مسلک والا چې هغې کوم وایي چې میلاد ضروري شیز دی، نه هغې یو علمي انداز کې یو دلیل پیش کوي. هغه انداز د هغې دا دی، زه به تاسو ته وایم دا مخه چې دلیل دی، دلیل ولې کمزوری دی، یو وجه وي.
جی بریلوي حضرات هغې د دې قایل دي چې یاره مولود شریف په خامخا کې او چې څوک یې نه کوي دا ما اورېدلی دي اصل کې شعرونه دي وایي دن منائے مصطفیٰ کا جس کو اس سے پیار ہے اور دس شعر دے جو نہ منائے ابلیس کا وہ یار ہے داسې ما شعر اورېدلی دی زه ګورم یو نظم دی هغه مې یو پیرني مې اورېدلی نو هغې کې ما واورېده چې یاره دا نظم دا نعت خو ډېر ښکلی زبردست دی او اخره کې پکې یو جمله ویلي اس کو جو نہ منائے وہ ابلیس کا وہ یار ہے که داسې جمله ده نه هغه وایي چې څوک مولود شریف نه کوي دا ابلیس خیر یو عالم د هغې داسې ویلي چې یاره مونږ ته ابلیس نه وایو بس دا زمونږ ځینې خلک دي هغه جذباتیان دي ځینې خلک نه دي د هغې اکثر خلک داسې دي چې هغې دا وایي څوک چې مولود شریف نه کوي هغه د ابلیس پیروکار دي د نبي علیه السلام په ولادت باندې خفه کېږي لومبی دلیل د هغې دا دی چې زمونږ د فقه حنفي د هغې مسله ده چې اصل په اشیاو کې اباحت دی اصل په اشیاو کې اباحت دا دی چې څو پورې قرآن او حدیث د یو څیز نه منع نه کړي او شریعت منع نه ویلي هغه ته نشي منع کولی د هغې یو ډاکټر صاحب دی د بریلوي حضراتو او ډېر د هغې یو محقق دی نو هغه دا دلیل پیش کړی چې اصل په اشیاو کې اباحت دی مطلب د اصل په اشیاو کې حلالوالی دی چې قرآن او حدیث یو څیز ته حرام نه ویلی او ناروا یې ورته نه ویلی نو ته هغې ته ناروا نشي ویلی نو مولود شریف هغې نه په شریعت کې څه منع نشته دا کول پکار دي دا یو دلیل دی اصل کې هغه ډاکټر صاحب هغه په دې نه دی پوهه چې یاره دا قاعدې دوه قاعدې دي دوه قسمه قاعدې دي هغې وایي چې اصل خو په ټولو اشیاو کې څه شی دي حلالوالی دی چې یو څیز حلالي شریعت هغې ته ناروا نه ویلي څوک ورته ناروا نشي ویلی خو دا دلیل غلط دی ځکه دا یوه قاعده نه دوه قاعدې دي یو قاعده دا چې الاصل فی الاشیاء الاباحه اصل په تمامو څیزونو کې دا حلالوالی دی او یو بله قاعده ده چې اصل په تمامو اشیاو کې په تمامو څیزونو کې حراموالی دی الاصل فی الاشیاء الحظر الاصل فی الاشیاء الحرمه دوه قسمه قاعدې دي زموږ د مذهب حنفي نو هغه ډاکټر صاحب په دې نه دی پوه شوی چې یاره دا دوه قاعدې زمونږ مذهب دا دی چې اصل په څیزونو کې حراموالی دی او یو قاعده هم دا دی چې اصل په څیزونو کې حلالوالی دی اوس دی چې مولود شریف ثابتوي نو دا وایي چې اصل په اشیاو کې حلالوالی دی خو دلته دا پته نشته چې دا خو دوه قاعدې دي د مذهب حنفي ته لږ سوچ وکړه چې دا څه باره کې دي زمونږ د طلباو زمونږ د هغې علماو چې هغه جګړې کې خپل منځ کې د هغې غټه نقصان دا دی چې هغه یو طرف ته ګوري بل طرف ته نه ګوري د یو طرف دلایل به وګوري یو سړی دیوبندی دی صرف د دیوبندیانو کتابونه ګوري بس چې هغې څه لیکلي دا درست یو سړی بریلی دی صرف د بریلیانو کتابونه ګوري یو سړی پنجپیری دی صرف د اشاعت التوحید والسنه ګوري او څوک چې اهل حدیث دی هغه د خپلو مولیانو کتابونه ګوري وایي دا ټیک دی نور غلط دی حالانکې داسې نه ده ته د یو مسلک سره تعلق ساتي د هغې علما دي نو د دې نه علاوه یو بل مسلک هم شته د هغې علما شته دا مسلک چې جوړېږي که نه دې په شا باندې ډېر لوی عظیم خلک موجود دي پوهېږئ په دې خبره هسې یو مسلک نه چلېږي په معاشره کې نو هغه ډاکټر صاحب چې الاصل فی الاشیاء الاباحه اصل خو حلالوالی دی په شریعت کې نه ګوره دوه قسمه څیزونه دي یو دی دین څه دین عبادت کم ته چې مونږ مخلوق نشو ویلی کم ته چې مونږ مخلوق نشو ویلی او یو هغه دی چې هغې ته مونږ مخلوق وایو دین ته مونږ مخلوق نشو ویلی یعنې که مخلوق وی بیا به قرآن ته مخلوق وی هغه زمونږ مذهب نه دی پوهېږئ په دې باندې نو یو دین اسلام دی چې هغه مشتمل دی په قرآن او په حدیث او د هغې په احکاماتو باندې یو هغه څیز دی چې هغې ته مونږ مخلوقات وایو نو دا اصل په اشیاو کې اباحت دی د تعلق د مخلوقاتو سره دی د څه سره مخلوقاتو سره اوس ته ویم چې دا د کوم ځای نه ویم ښه او اصل په اشیاو کې حرمت او حراموالی دی دا قاعده د کوم ځای ده دا د عباداتو ده دا د دین ده د قرآن ده او د حدیث ده د احکاماتو ده پوهېږئ په دې باندې اوس که ته وایې چې مولود شریف زه د دین حصه نه ګڼم
نو بیا دا خبره بالکل ټیک ته چې یاره مولود شریف مناول دا درست دي د دین حصه نه ګڼو بس یو پروګرام دی یو رسم دی موږ کو ټیک ته بس او که دا ته د دین حصه ګڼي نو اصل په اشیاو کې حرمت ته چې شریعت ته دې حکم نه دی کړی ته عید میلاد النبي نشي مناولی پوهېږې په دې خبرو باندې اسانه ده که ګرانه لومبی سیز هغه د مخلوقاتو سره دی الله جل دا قاعده د کم ځای نه راوځي اصل په اشیاو کې اباحت دی د قرآن مجید د 2 آیتونو مبارکو خلاصه ده چې اصل په اشیاو کې اباحت دی او حلالوالی ده د قرآن مجید یو آیت مبارکه ده قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق دې تعلق د لباس او د سره د خوراک سره دی یعنی لباس او خوراک ته حرام نشي ویلې سو پورې چې شریعت هغې ته حرام نه ویلي پوهېږې په دې باندې د هغې تعلق د مخلوقاتو سره دی ولې ځکه دویم آیت مبارکه ته وګورئ چې هغې نه دا قاعده راوتي الاصل فی الاشیاء الاباحه هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خلق پېژنې مخلوق هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا اوس چې الله جل شانو دا ټول څیزونه پیدا کړي پوهېږي نو دې فایده الله جل شانو ته ده که مخلوق ته ده الله ته څه فایده شته نشته چا ته فایده ده مخلوق ته اوس داسې الله جل شانو چې مخلوق پیدا کړو د چا د فایدې دپاره د انسانانو د فایدې دپاره د مخلوق د فایدې دپاره د مخلوق د فایدې دپاره مخلوق پیدا کړو پوهېږي اوس د الله جل شانو د تمام څیزونه بیکار او فضول پیدا کړي دي که نه د الله جل شانو د حکمت تقاضا دا وه په دې کې څه فایده شته که نه دا ټول څیزونه بې فایدې دي فایده ده پکې پوهېږي نو چې ټولو څیزونو کې فایده ده الله بې فایدې څیز نه پیدا کوي پته ولګي دا ټول څیزونه درست دي چې الله وفرمایل چې دا مې استعمال او هغه نادرست دي نه پوه شئ په دې خبره الاصل فی الاشیاء الاباحه شریعت سو پورنی ویلي او دا یو حدیث مبارک ته تقریبا ابو داود کې روایت ته دغه آیتونه مبارکه او دا حدیث مبارک د دین دا قاعده ثابت ده هغه دا چې نبی علیہ السلام فرمایي ما احله الله فهو حلال وما حرمه الله فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو کوم څه چې الله حلال کړی هغه حلال دی کوم څه چې الله حرام کړی حرام دی کوم څه کې چې خاموشي ده هغه معاف دی هغه معاف دی پوهېږې په دې باندې اوس ډاکټر صاحب چې دا روایت پیش کړی دی دا قاعدې پیش کړي چې الاصل فی الاشیاء الاباحه مونږ مولود شریف ځکه کوو چې اصل خو په اشیاو کې اباحت دی نو ما تاسو ته وایي تعلق د مخلوق سره دی که ته دا مولود شریف یو مخلوق او داسې یو رسم یې ګڼې بیا اوس نقصان نه دی خو که دا ته د دین حصه ګڼې که نه نو دا ناروا او بدعت دی نه پوهېږې په دې خبره اسان دی ګران اسان دا سره په دې یو څیز باندې بحث شو پوهېږي په دې خبره تیانه درس مونږ دې ته هغه وقف کو او د خیره سره دلایل نور دي د دواړو ګروپونو په هغې باندې به خبره کوو انشاءالله چې مولود شریف درست دی که نه یا درست اخر کې به درته بیا نتیجه ووایم چې څه پکار دي مولود شریف بار ربیع الاول ته بیا ختم بار ربیع الاول ته